د ویښتانو د ساتنې په اړه عامې شل لارښوونې. لومړی، سر په ډېرې پاملرنې سره ږمنځوئ. دویم، د ویښتانو لپاره مناسبه شامپو اختیار کړئ. دریم، د وینځلو پر مهال د سر پوستکی ښه وسولوئ، په تېره بیا د غوږونو تر شا برخه. څلورم، د سرکې په اوبو ویښتان لامده او بیا یې ږمنځ کړئ، داسې چې په یوه لوټه اوبو کې یوه پیاله سرکه واچول شي. پنځم، په ورځ کې نیم ساعت ورزش یا تمرین وکړئ. شپږم، خپل غذایي رژیم ته مو پاملرنه وکړئ. هغه خواړه ډېر وخورئ چې پروټین لرونکي وي، لکه غوښه، لوبیا، لبنیات او داسې نور. اووم، د ماهیانو او کبانو خوراک مو هیر نشي. اتم، ویټامین لرونکي څیزونه لکه لیمو، نارنج، مالټه او داسې نور وکاروئ. نهم، سټرس، خفګان او فشار مو کنټرول کړئ. لسم، د ویښتانو لپاره د کیمیاوي موادو لکه د ویښتانو ژیل څخه ځان وساتئ. یولسم، کوښښ وکړئ چې له ګټورو کورنیو ماسکونو څخه ګټه واخلئ. دولسم، د سر د وینځلو نه وروسته د 2 هګیو ژیړ له لږې سرکې سره چې له اوبو سره ګډه وي ګډ کړئ او بیا پرې سر ووینځئ، ځکه چې دا د پوستکي یو ډول خواړه دي او ویښتانو ته طبیعي رنګ ورکوي. دیارلسم، په کافي اندازه خوب وکړئ، یعنې په شپه او ورځ کې باید له 6 تر 8 ساعته خوب وکړئ. څوارلسم، له خپل سر درملو څخه ځان وژغورئ. پنځلسم، که چیرې مو په ورځ کې تر 50 پورې ویښتان وځي نو تشویش ورته مه کوئ. شپاړسم، د نشه یي موادو له کارونې څخه ځان وساتئ. اوولسم، د ښو ډېرځایي یا لاس څخه د کار اخیستلو څخه ځان وساتئ. اتلسم، له ډېرو اوبو څښلو څخه استفاده وکړئ. نولسم، خپل سر او ویښتانو ته مو په ورځ کې لږ تر لږ 15 دقیقې مساج ورکړئ. شلم، او که چیرې مو د ویښتانو ستونزه جدي وي نو سم له لاسه یو ډاکټر ته مراجعه وکړئ. دا وې عامې شل لارښوونې چې د ویښتانو د روغ ساتلو په اړه وي. نو که چیرې دا ویډیو ستاسې لپاره ګټوره وي، ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او خپل نظریات مو د کمنټ له لارې راسره شریک کړئ. نور مو وخت نه نیسم، د خدای په امان. مننه له لیدلو مو.